السلام علیکم د کې ډاټ د یوټیوب درنو لیدونکو زموږ سلامونه ومنئ تر اوسه پورې چې څومره ملګرو هم زموږ یوټیوب سبسکرایب کړی د هغې مننه کوو دا په کې ډاټ کې نوی ډیزاین موږ معرفي کوو چې دې ته وایي نوابي چپلۍ نوابي شوز ورته هم ویلی شي په دې کې دا تور رنګ دی د موږ سره او ورسره په څنګ کې بیا دغه داسې چاکلیټي غونه کې براون رنګ دی نو ډیزاېن رنګونه دي مزیدار د هلکانو هم خوښېږي او د مشرانو هم خوښېږي او میډیکیټډ دی نرم دی سولی چې دی تلی چې ورته وایي که نه دا یې د چرم نه جوړ دی د لیدر نه یې دغه تلی جوړ دی د سرمن چې ورته وایي او دا لپاسه سرمن چې دا د الالین سرمن ده دا د فوټوارۍ په حساب باندې ملاویږي او ډېره زیاته ګرانه سرمنه وي ده نو ډېر کم پیزار په دغه سرمن کې جوړېږي موږ پکې دغه نوابي شوز ستاسو دپاره د دې لوی اختر ډالۍ راوړې ده خدای دې وکړي چې ستاسو دغه رنګونه هم خوښ شي او تاسو ته در ورسېږي ځکه چې دا لږ لیمیټډ سټاک دی دا ډېر په مشکله جوړېږي او د دې د رغونه او د ګنډ او فینیشنګ چې ورته وایي هغه به هم تاسو ته ښکاري نو زه باوري یم چې دغه نوابي شوز به ستاسو خوښېږي خدای دې وکړي چې دا ستاسو خپو ته در ورسېږي تاسو یې په خپو کوئ خوشحاله شئ د کې ډاټ د همکارانو د کې ډاټ د کارکوونکو باید چې مننه ځکه وکړئ چې دغه ښکلي ډیزاینونه تاسو ته ډېر په اسانه باندې د نړۍ په هر کونج کې میلاویږي او د آنلاین مطلب دا چې تاسو کم څیز خوښ کوئ هم هغه ارومرو تاسو ته در ورسېږي مونږ څو ځله موږ سره داسې هم کېږي چې مونږ بازار ته په یو څیز پسې وځو نو څیزونه خو ډېر واخلو خو کم څیز پسې چې وتي وو هغه مونږ ته اکثره میلاو نه شي نو دا به ستاسو تر دروازې در رسي تاسو خپل ناپ کې ډاټ ته ووایه د کې ډاټ په سوشل میډیا باندې د کې ډاټ فیسبوک د کې ډاټ یوټیوب د کې ډاټ واتساپ د کې ډاټ ټیک ټاک انسټاګرام په دغه ټولو سایټس باندې زموږ اکاونټونه موجود دي نو تاسو هم کولی شئ چې په دغه دوه رنګه نوابي شوز کې خپل سایز خپل ناپ اندازه موږ ته راولېږئ موږ به هڅه کوو چې په لږو ورځو کې تر ستاسو خوښ کړی شوی نوابي شوز نوابي چپلۍ تاسو ته در ورسو نو دې ته موږ ویلی شو کرن خان نوابي شوز نو دا تاسو ته وړاندې دي دغه دوه رنګونه مزیدار براون رنګ دی چاکلیټي او یو پکې تور رنګ دی موږ هڅه کوو چې نور رنګونه پکې هم جوړو فی الحال پکې دغه دوه رنګه تیار دي نو که تاسو د نړۍ په هر کونج کې هم یئ کې ډاټ ته رجوع وکئ خپل اډر کنفرم کئ د دې تر څنګ زموږ سره زلمی پنجدار یا نور زلمی یا کپتان په نوم باندې چې کومې سپلۍ دي هغه نو دغه به تاسو ته د نړۍ په هر کونج کې میلاویږي او چا چې هم یو ځل دغه استعمال کړي نو موږ باوري یو چې بیا به هم د دې غوښتنه کوي نو راسره اوسئ دغه ټول توکي موږ تاسو ته ډېر په ښه قیمت باندې او ډېر په اسانه طریقه باندې د نړۍ هر هیواد ته در رسوو کې ډاټ دا چپلی بوټ دغه مفلر او دا د لاسو جوړ د اصلي سرمنې بوټان ورسره بیا په سپلو کې دا مختلف رنګونه که دغه جال والا سپلۍ دي که دا چپلی بوټ رنګونه دي که دا زلمی سپلۍ دي بیا د دې تر څنګ پنجدارې زلمی سپلو کې 15 رنګونه مونږ سره دي دغه شانتې د ماشومانو د 4 کالو نه تر 10 کالو پورې د ماشومانو پراکس دي زمونږ سره دا د زنانو سټالري دي زمونږ سره د زنانو شالونه دي زمونږ سره او مونږ چې څنګه بیا خبره کوو چې وطني کالي
دا د زنانو سټایلر او دا وطني کالي افغاني کلتوري کالي که تاسو د نړۍ په هر ګوټ کې نو مونږ تاسو له په ناپ جوړولی شو. دغه زمونږ د واتساپ شمیره ده، نو تاسو کولی شئ چې په واتساپ باندې اړیکه ونیسئ د کې ډاټ سره یا د کې ډاټ په سوشل میډیا باندې. په دې کې چې هر ډیزاین تاسو خوښ کړی وي مونږ به تر تاسو در رسو او تیارو به. بیا دغه شانتې د سلامپور د وړۍ دغه ښایسته شالونه، دغه د زرتار په تار باندې جوړې وسکټې مزیدارې، او دا سپلی چې دی کرن خان سټایل جال والا دا په لاسو جوړیږي. دغه کالی د زنانو مونږ تاسو ته په اډر باندې تیارولی شو. په ځینو هیوادونو کې اوس یخني شروع کېدونکې ده، نو دغه څادرونه چې دي د وړۍ دا مونږ کولی شو چې تاسو ته په اډر باندې درولېږو. د زنانو کالي دا پکې چوغه او چې کم ډیزاین هم زمونږ مینوال چې په نړۍ کې چرته دي که هغه واسکټ غواړي، که د دې تر څنګ دغه بالښتونه غواړي، پوښونه یا دغه کالي غواړي ورسره دغه واسکټ په مختلفو طریقو، دا بالښتونه دې ته چې زمونږ په افغاني کلتور کې ډیر ارزښت ورکول کیږي، نو دا هم مونږ تیارو، د نړۍ هر هیواد ته یې رسو. مفلرې هم زمونږ سره د وړۍ جوړې دي، اصلي د لاسو جوړې، او په دغه کالو باندې خو ما تاسو د دې نه مخکې پوه کړی، او دا هم مونږ مختلفو هیوادونو ته د خلکو آرډرز اخیستي دي، هغه مو لیږلي دي، د هغې عکسونه هم تاسو سره شریکو. نو خدای دې وکړي چې زمونږ دغه توکي چې هر څه هم دي، که صادرې دي، که د ماشومانو کالي دي، که د لویانو دي، او که ورسره دا وطني ښکلي په کولونه دي، نو دا به تاسو په دغه عکسونو کې ګورئ، هم ستاسو به خوښیږي. هم منظوري شال را سره هم شته، او د دې تر څنګ په پنجدارو کې زموږ سره 15 رنګه پنجداري دي. نو دغه ټول ډیزاینونه، دغه عکسونه، دغه د ټولو توکو ستاسو په وړاندې دي. د یوټیوب نړۍ مو نوې ده چې څومره هم ملګري پکې را سره، نو هرکلی درته وایم خدای دې وکړي چې زمونږ د دغه ویډیوګانو نه او یا زمونږ د دغه توکو د عکسونو نه زړه موړي نشئ. دغه شانتې دغه تور واسکټ د شنیل په کپړه کې جوړ دی. دغه مختلفې کپړې دي، که تاسو خوښوئ یا زمونږ د کیډاټ د فامیل زنانه په دغه باندې پوهیږي، نو موږ ورته دا تیارولی شو. او دغه د ماشومانو د 4 کالو نه تر 10 کالو پورې د ماشومانو جینکو دغه کالي زموږ سره په 3 رنګونو کې راغلي دي، نو خلکو ډیر زیات خوښ هم کړل. مننه کوو د هغه ټولو په ډیر ښکلي پیکینګ کې، په ډیر مزیدارۍ سره او ډیر په مینه باندې د کیډاټ کارمندان لګیا دي ستاسو دپاره دغه توکي تیاروي په اډر باندې، بیا یې دله په ډیر ښایسته پیکینګ کې بندوي او کوشش کوي، هڅه کوي چې زمونږ دغه توکي د نړۍ هر هیواد ته، زمونږ پښتنو ته، د هغوی ملګرو ته، د هغوی فامیلونو ته دا راورسي. دغه د سپلو د پنجدارو سپلو زلمي سپلی چې ورته وایي، او بیا ورسره په دې کې دا چپلی بوټ چې دي دا پکې مزیدار براون رنګ دی، دا زلمي زیړه رنګ سپلی ده، دغه مسټرډ لایټ شاینینګ والا رنګ دی، دا پکې بیا مسټرډ لږ ساده غوندې کې رنګ دی، میرون رنګ کې چپلی بوټ او سپلی دواړه دي زمونږ سره. دا په سمارټ زلمي کې 2 رنګه سپلی دي زمونږ سره. دا بیا په نوروزي کې ډیره ښایسته سپلی ده، ډیره مزیداره ده. په دې کې موږ ستاسو دپاره رنګونه تیارولی شو، فی الحال پکې دغه 2 رنګه تیار دي. دا یو نوی رنګ مونږ په پنجداره کې براون رنګ راویستو، او په زلمي کې لږه لایټ زیړه، داسې په زلمي کې سپینه، بیا په چپلی بوټ کې دغه مالټه رنګې چپلی بوټ. دا کالی د زنانو دا ته پنجابي کالی وایي، دغه هندي، دا افغاني کالی. نو دا ټول زمونږ د کیډاټ د مینوالو دپاره دي په نړۍ کې چې چرته هم دي. نو مونږ وخت په وخت باندې دیو ته ډیزاینونه پیش کوو،
رنګونه ورته پیش کوو. د چا چې هم خوښیږي نو هغه زموږ سره په سوشل میډیا باندې په فیسبوک، په یوټیوب، په انسټاګرام، په ټویټر او یا په واتساپ باندې رابطه کوي. او تر دې دمه مونږ د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپل توکي ورسول. د نارینه‌و دپاره کپړې هم ګنډو، که د کاټن وي که یا نوره د چا کومه کپړه خوښه وي، که د خامتا وي، نو هغه هم تاسو کولی شئ چې رابطه وکړئ د کې ډاټ سره. ستاسو د خوښې رنګ، ستاسو ناپ او ستاسو ادرس، ستاسو ټلیفون شمیره دا به درنه د کې ډاټ کارمندان غواړي، نو دا ورته تاسو ورکوئ. او زموږ هڅه به دا وي چې په مختلفو موقعو که ستاسو په کورونو کې خوشحالۍ وي یا اخترونه وي چې تاسو ته ښکلي ښکلي کالي وګنډو، ښکلي ښکلي سپلی در ولېږو، شالونه، صادرې، مفلرې، پکولونه، کلتوري کالي، وسکټونه دا تاسو ته در ورسو. او ستاسو هغه تشه چې کومه ده هغه پوره شي. په بهرنو هیوادونو کې اکثره زموږ پښتنو وروڼو خویندو ته دغه مشکل وي چې وطني کالي نو ډیر په اسانه دا تاسو ته ملاوېدی شي. اوس زموږ سره دغه نوی نوابي چپلی بوټ په دې کې دا دوه رنګ راغلي دي، یو براون دی او یو دغه تور دی تاسو ولیده. د دې ترڅنګ مونږه 3 پیس سوټ هم تاسو له جوړولی شو ستاسو په ناپ باندې. نو خدای دې وکړي چې زمونږ دغه هڅې، زمونږ دغه کار او زمونږ دغه نوي نوي رنګونه د نوابي چپلی بوټ یا د ماشومانو دغه کم پراکس چې مونږ تاسو له تیار کړي دي یا دغه نور چپلی بوټ د کې ډاټ چپلې چې دا ټول میډیکیټډ دي. زمونږ ټول د پیزارونه چې دي هغه میډیکیټډ دي او هغه به نرم وي. او هیله لرو چې ستاسو به خوښیږي، تاسو له به خوند درکوي. نو هم نن د کې ډاټ نه خپل توکي خوښ کړئ. مونږ به تاسو ته د نړۍ هر هیواد ته په لږو ورځو کې او په مناسبه بیه باندې ارومرو در رسوو، ځکه چې ستاسو باور زموږ ګټه ده.